د اپریل میاشتې 23مه نیټه د کتاب له نړیوالې ورځې سره برابره ده. دغه ورځ د افغانستان په ګډون په ګڼو نورو هیوادونو کې هم لمانځل کیږي او خلک ورته د یوې علمي ورځې په سترګه ګوري. د کتاب او مطالعې یو شمېر مینوال بیا د دغې ورځې د لمانځلو په پار وایي چې د خلکو ترمنځ باید د مطالعې فرهنګ عام شي. د کتاب نړیواله ورځ باید ټول ولمانځي، ټول یو بل ته مبارکي ورکړي. د کتاب لوستلو باندې طبیعت ازادیږي. نو ډېر خوشحاله یم واقعا چې نن راغلی یم د اکسوس کتابخانې ته. دوی تخفیف هم وطنوالو ته په نظر کې نیولی دی. نو راغلي یاستو تر څو د خپل خوښې کتابونه واخلو او مطالعه یې کړو. د موږ غټ مشکل چې دی هغه د محصلینو دی. محصلین هم د لپاره ډوډۍ نه لري تر څو کتاب واخلي. د محصل لپاره لومړنی ارزښت کتاب دی او خدای دې وکړي چې دلته قلم ویلی او دلته کتاب په کود کې وي. د ما ډېر وخت یادېږي چې اوس هم څوک کتاب په کود کې ونیسي ورسره روان دي. باور وکړه همالته موټر درولی د څو پورې ووینم دومره خوښ یم نن دومره خوښ یم. دا یو سوپر مارکیټ نه دی، دا یوازې د کتابو دپاره ځوان غلی او ځوان دپاره دا تر ټولو ښه ګڼه ده. کتاب ولولئ، کتاب ولولئ، هېڅ پښیماني نه لري او ځینې کتابونه په بار بار لوستلو ارزي او ولولئ. په ورته مهال د کتاب او مطالعې یو شمېر مینوال بیا وایي هغه ټولنې چې د مطالعې دود پکې عام دی هیڅکله وروسته نه پاتې کیږي. دوی دغه راز زیاتوي چې کتاب هغه ملګری دی چې په ملګرتیا به یې څوک هیڅکله پښیمانه نه شي. هغه هیوادونه چې په هغه کې ځوان نسل کتابونه مطالعه کوي هغه ټولنه هیڅکله پس نه پاتې کیږي او هغه خلک چې کتاب مطالعې سره علاقه لري هغه کولی شي نظامونه جوړ کړي خلک او د نړۍ سره سیالي وکړي. نو د کتاب مطالعه هغه کتاب هغه دوست دی چې هیڅ کله یې سړی په دوستۍ باندې نه پښیمانه کیږي. یعنې که هر څومره کتاب لولې نو تا ته نور هم انرژي درکړي او نور دې په ټولنه کې د پرمختګ سبب ګرځي. به خاطر روز جهانی کتاب 23 اپریل در کتابخانه اکسوس تشریف آوردیم. پیام ما با جوانان علمی است که باید مطالعه کنیم. روز جهانی کتاب است، یعنی مطالعه و تحصیل رول بسیار عمده را دارد. دا د اکسوس کتاب پلورنځی دی، هغه پلورنځی چې هر کال د کتاب نړیواله ورځ په ځانګړو مراسمو سره نمانځي. د دغه کتاب پلورنځي مسؤل صفی الله ناصري وایي چې دوی هر کال د کتاب لوستنې د فرهنګ د ودې او مطالعې ته د خلکو د هڅونې په موخه دغه ورځ په ځانګړي تخفیف او ډالیو اعلانولو سره لمانځي. نوموړی وایي له یاد اقدام یې موخه د خلکو ترمنځ د مطالعې فرهنګ دودول دي او یادې لړۍ ته به دوام ورکوي. له نیکه مرغه موږ یو ځل بیا دغه ورځ په شانداره مراسمو سره ولمانځله او دغه ورځ ته مو ځانګړي تخفیفونه او ځانګړې ډالۍ په نظر کې نیولې وې. ځانګړې ډالۍ په دې کې موږ دوې مجلې په نظر کې نیولې وې چې یوه مجله د اکسون په نامه وه او د مطالعې په برخه کې یوه ځانګړې تخصصي مجله وه چې په دې کې افغان لیکوالانو د مطالعې په ارتباط چې کوم مسایل دي هغه ټول مسایل په دې کې لیکلي دي او دا یعنې کولی شو چې د مطالعې لپاره یوه جامع ستراتیژي ده. بله شکه چې دغه ورځ تر بلې د بډاینې په حال کې ده او تر ډېره بنسټیزه شوله. هغه په دې معنی چې نه یوازې په کابل کې بلکې په ولایاتو کې هم زیاتو کتاب پلورنځیو د دغه ورځې په خاطر ځانګړي تخفیفونه وړاندې کړي وو او دغه ورځ لمانځي. نو دا دې جواب ته کوي چې دغه ورځې اهمیت زیات شوی دی او همدارنګه د مینوالو او هرکلی هم پراختیا موندلې ده. د یادونې وړ ده چې د اپریل 23مه نیټه بیا په ځینو نورو سیمو او هیوادونو کې د کتابونو په ویشلو، ادبي پروګرامونو او نندارتونونو په جوړولو سره هم نمانځل کیږي.